نیمګړې نکاح له پند څخه ډکه او لنډه کیسه. وکیل د دروازې د پردې تر شا ولاړ و. غږ یې وکړ: خوري ووایه نکاح دې قبول دی؟ تنکۍ ناوې چې بوتل یې هم په لاس کې ټینګ نیولی و چوپ پناسته وه. مور یې په زارۍ ورته کولې: خیر دی ووایه چې قبول به دی. د ناوې پر مخ اوښکې راماتې وې. وکیل بیا غږ کړ: خوري ووایه نکاح دې قبول دی؟ مور یې بیا ورته وویل: خیر دی ووایه قبول دې دی. ناوې چې هغه کوچنی بوتل یې هېڅ د لاسه نه لرې کوو سر وښورو: نه هېڅکله مې نه دی قبول. د ناوې مور ورخطا شوه. د ناوې په خوله یې لاس ټینګ ونیو او خپلې په ژړغوني غږ یې وویل: هو ناوې وایي قبول مې دی. وکیل رهي شو. د نارینهو په کوټه کې د مبارکۍ اوازونه پورته شول. یو ځوان زوم ته ورغاړی شو. ورته یې وویل: حاجي کاکا دوهم واده دې مبارک شه. ناوې څه موده وروسته چپ شوه او هغه په لاس کې ټینګ نیولی بوتل یې د لاسه بې اختیاره ولوېده. مور یې چیغې کړې او بوتل یې راپورته کړ. پر بوتل لیکلي خط یې ولوست: د هر رقم مضر او وحشي حیواناتو لپاره بهترین او ضمانتي زهر.